ملګرو موږ په وار ویلې چې افغانستان ډک له داخلي جاسوسانو نه ده. په وخت تېرېدو دغه جاسوسانو په خپله ځانونه افشا کړل. ملګرو راځئ چې بیا کوم جاسوس او څنګه ځان افشا کړی دی. کریم خلیلي ولې د قاسم سلیماني په جنازه کې برخه واخیسته؟ آیا محقق هم په دغه جنازه کې برخه اخیستې وه؟ د افغانانو غبرګون څه؟ عبدالله د ایران د سفارت په کتاب کې څه ولیکل؟ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، ویډیو تر پایه وګورئ چې له ټولو موضوعاتو پوره خبر شئ. د افغانستان د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلي د ایرانی سپاه پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني د جنازې لپاره ایران ته په سفر تللی و او هلته د ایران لوړپوړو مشرانو سره یو ځای د سلیماني په جنازه کې برخه واخیسته. لا هم دا معلومه نه ده چې کریم خلیلي د افغانستان د سولې عالی شورا له ادرسه تللی که له شخصي ادرسه، خو په دې سره یې دا وښوده چې نوموړي د قاسم سلیماني او ایرانیانو خواخوږی دی. په ټولنیزو رسنیو یو انځور هم خپور شوی دی چې پکې د قاسم سلیماني جنازې مراسمو کې کریم خلیلي ښکاري چې د حسن روحاني، خامنه‌ای، جواد ظریف او نورو مهمو لوړپوړو ایراني چارواکو سره یو ځای په لومړي کتار کې ولاړ دی او د هغه په مړینه یې خواشیني ښودلې ده. کریم خلیلي د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ ده او ډېرې توندې خبرې او ډېر جدي غبرګونونه وښودل شول. افغانان وایي چې ایران زموږ تر ټولو ستر او لوی دښمن ده او له لسیزو را په دې خوا موږ په یوه بهانه او په بله بهانه وشني. نو دغه سیاسیون ولې د دوی طرف کوي او ان تر دې چې په جنازو کې هم شراکت کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې پرون عبدالله هم د ایران سفارت ته تللی و او د قاسم سلیماني د مرګ تسلیت یې د ایران سفیر او ایران ملت ته وړاندې کړ او په کتاب کې لیکل هم ورته وکړل. دا معلومه نه ده چې څه یې ورته لیکلي دي. پرون د قاسم سلیماني جنازه په ایران کې د دې هیواد د زرګونو خلکو په شتون کې د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای په امامت ترسره شوه. نوموړي د قاسم سلیماني پر وژنه سخت خواشینی دی. د قاسم سلیماني جسد تېره ورځ له بغداده تهران ته انتقال شو چې پرون یې هلته جنازه د زرګونو ایرانیانو په شتون کې ترسره شوه. په دې جنازه کې د یو شمېر هیوادونو سفیرانو هم برخه اخیستې وه او له ایران سره یې خواخوږي وښودله، خو د یو شمېر هیوادونو مشرانو یې په مرګ خوښ دي او جنازه کې ورته ګډون نه دی کړی. اوس د ایران او امریکا ترمنځ د قاسم سلیماني له وژنې وروسته سخت کړکېچ رامنځته شوی دی. دواړه هیوادونه یو بل ته په پرله پسې توګه ګواښونه کوي. ایران د قاسم سلیماني له هلاکېدو وروسته خبر ورکړی دی چې د قاسم سلیماني غچ به ترې ژر تر ژره واخلي، خو امریکا بیا ویلي دی چې ایران دې بې ځایه ګواښونه نه کوي. که چیرې په امریکا د برید پلان ولري نو د ایران په 52 مهمو ځایونو به بریدونه وکړي. د قاسم سلیماني په له هلاکېدو سره په افغانستان کې هم سیاسیونو سخت غبرګونونه ښودلي دي چې ځینې پرې خواشیني او ځینې د دې لپاره چوپ پاتې دي چې نوموړي ترهګریزو ډلو سره اړیکې درلودلې. د یادولو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم له دې پیښې وروسته افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او ایران ترمنځ به د افغانستان خاورې نه ګټه نه پورته کیږي، بلکې دواړو هیوادونو به کړکېچ د خبرو له لارې حل کیږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په الله سپارمه.